بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الدرس 17 هو اللسم نمبر درس دروس اللغة العربية. أول أبواب المسجد مفتوحة، دروازې د مسجد کلاوي کړل شوي دي. ابواب جمع د باب ده. نو د یوې څخه ابواب المسجد دروازې د مسجد مفتوحتون هغوی کلاو کړل شوي دي. دویم لمن هذه البیوت د چا دي دغه کورونه الجدیدتو دا نوي کورونه. هي لمدیر الشرکه هغه د مدیر د شرکت دی. دریم النجوم جمیلتون ستوري ښایسته دي. او څلورم هذه الدروس دغه درسونه سهلتون اسانه دي. دې درس کې دی ټوله مؤنثات ذکر کوي. پنځم فی الهند په هند کې لغات کثیرة لغتونه دي زبانونه دي ډېر. شپږم این الکتب چرته دي هغه کتابونه الجدیدة هغه نوي کتابونه. هي فی المکتبة هغه په مکتبه کې دي. وهم تلک السرر هغه کټونه مکسورة مات کړل شوي دي. اتم الساعة اليابانیة ساعت یاباني یابان ګړۍ یا ساعتونه رخیصة هغه یا ښایسته دي یا په نازک جوړ کې دي یا تازه دي. دغسې معنا د رخیصې څخه دغه اخیستل کېږي. نهم هذه الحمر دغه خرونه الحمیر حمر جمع ده كأنها حمر مستنفرة. الله رب العالمین وایي كأنها حمر مستنفرة. حمر دا جمع ده او حمیر مفرد ده یا الحمار. الحمر الحمیر هغه خره. للفلاح د بزګرا زمیندارانو دي. لسم این کتبکن چرته دي ستاسو کتابونه یا اخواتو ای خوندو. نو دوی هي فی الفصل هغه فصل کې دي. یولسم هذه کتبی دغه زما کتابونه دي. و تلک کتب اختی او هغه زما د خور کتابونه دي. بیا دولسم نمبر هذه مکاتب الطلاب داغه ټیبلونه مکاتب مفرد مکتب دی. یعنی دا ټیبلونه د طلابو دي طالبانو دي. او بیا دیارلسم فی هذا الشارع په دغه ګلۍ کې فنادق هوټلونه دي کبیرة لوی لوی غټ هوټلونه. تمارین اجب عن الاسئلة الآتیة جواب راکړه د را روانو سؤالونو. این الکتب الجدیدة چرته دي هغه نوي کتابونه. هي فی المکتبة هغه په هغه مکتبه کې پراته دي. دویم لمن هذه البیوت الکبیرة د چا دي دغه لوی کورونه. هذه البیوت الکبیرة لمدیر الشرکه. او دریم ابواب السیارة ایا دروازې د موټر مفتوحة کلاوي دي. ابواب السیارة مفتوحة ایا د موټر دروازې کلاوي دي. نعم هو ابواب السیارة مفتوحة.
څلورم أين أقلام المدرس؟ چرته دی هغه قلمونه د مدرس. أقلام المدرس في الفصل، د مدرس قلمونه په فصل کې دي. پنځم أين الكلاب؟ چرته دی هغه سپي. الكلاب هغه سپي چې دي في الحديقة، مثلا په هغه باغچه کې ګرځي. او شپږم أين الحمير؟ هغه خرچ یعنی هغه خر هغه چرته دی. الحمير في تلك الغرفة، په هغه غرفه کې تړل شوی دی. او وهم أين كتبك یا مریم؟ چرته دي ستا کتابونه ای مریم؟ کتبي على المكتب، مثلا هغه وایي زما کتابونه پر ټیبل دي. اتم أين دفاتر الطلاب؟ چرته دي هغه کتابچې د طلباو. دفاتر الطلاب في الحقيبة، دفترونه هغه کتابچې د طلباو په بسته کې دي. یا في الفصل هغه فصل کې دي. نهم أين الفنادق؟ أين الفنادق الصغيرة؟ چرته دی هغه فنادق هغه هوټلونه هغه وړوکي هوټلونه. نو الفنادق الصغيرة هغه هوټلونه وړوکي في هذا الشارع په دغه ګلۍ کې دي. لسم لمن هذه الأقلام؟ د چا دي دغه قلمونه الجديدة نوي. هذه الأقلام الجديدة دغه قلمونه نوي قلمونه لأحمد د أحمد دي. دویم حول المبتدأ واړه مبتدا في كل جمل په ټولو جملو کې من الجمل الآتية در روان جملونه إلى جمع وجمع. مثال الباب مفتوح، یعنی په دې کې الباب دا مبتدا ده او وروسته مفتوح یې خبر دی. الباب مذکر دی، مفتوح سره مذکر به راوړي. اوس دې کې دی تا ته وایي مبتدا جمع ته واړوه چې مؤنث ترېنه جوړ شي او خبر به مو سره مؤنث راوړي. نو د مثال کې هذا قلم جدید، اوس به دا په دې کې دا هذا اسم اشاره ده. قلم دا اصل کې مشار الیه ده، نو دا دواړه مبتدا جوړي. نو قلم به جمع ته واړوې نو داسې به کې هذه الأقلام، ځکه د مؤنث سره به اشاره یعنی جمع تکسیر سره به اشارات راوړي او سره مؤنث راوړي. هذه الأقلام جديدة، دا قلمونه نوي دي. دویم النجم جمیل، النجوم جمیلة، ستوري ښایسته دي. او ذلك کتاب قدیم، نو دې لپاره تلك کتب قدیمة، هغه کتابونه نوي دي. او د هغه نه وروسته څلورم نمبر ذلك البيت جمیل، او دې سره به ذکر کې هذه البيوت جمیلة، دغه کورونه نوي دي. یا د ذلك کتاب سره هذه کتب جمیلة او هذه البيوت جمیلة. پنځم هذا الدرس سهل، دا یو درس اسانه دی. نو هذه الدروس سهلة، دا درسونه اسانه. شپږم ذلك الجبل بعيد، هغه غر لیرې دی. او هذه الجبال بعيدة. او وهم نمبر هذا المكتب مكسور، هذه المكاتب مكسورة، دغه ټیبلونه مات شوي دي. اتم هذا مسجد جميل، هذه المساجد جميلة. نهم هذه الساعة رخيصة، نو هذه الساعات رخيصة، ساعات بجمع مؤنث راوړي. لسم
تلك الطائرة كبيرة، أو تلك الطيور كبيرة، طيور جمع. أو يقول اسم هذا طالب جديد، ده طالب نووي، أو هذه الطلاب جديدة. أو دول اسم ذلك الرجل عالم كبير، أو هذه الرجال علماء كبيرة، علماء كبيرة. أو دير لسم نمبر هذا النهر كبير، هذه الأنهار كبيرة، ده نهرنا أغا لويدي. دريم ويزع كيكده في الأماكن الخالية، بخالي زاينوكي فيما يلي أخبارا مناسب خبرنا. البيت مفتوح، كور كلاودي دويم. النجوم ستوري كدي لامعة بريخي كدي. دريم الباب مفتوح كور، دا دروازة كلاودة. يا البيت سر البيت بعيد، يا البيت قريب، يا البيت نظيف. سلرم القلم مكسور، قلم مات شوي. فينزم البيوت مغلوقة، بنكرل شوي. شبقم الأبواب مفتوحة، أغا دروازي كلاو شوي. السيارات أغا موترنا جديدة نويد. المنديل أغا دسمالنا دسمال وسخ خيرندي نافاك. الفنادق أغا وتلنا بعيدة ليري. لسم الطلاب أغا الطالبان شدي مثلا أغي لفارة أعزة، أغي عزة مندي. القمسان أغا قميصنا جديدة نويدي. سلرم هات جمع الكلمات الآتية، كلمات الآتية راولا جمع روان كلمة. باب مفرد، أبواب جمع. بيت مفرد، بيوت جمع. نجم نجوم. قلم أقلام. حمار حمر. سرير سرر. نهر أنهار. سيارة سيارات. كلب كلاب. طائرة طيور. درس دروس. بحر بحر جمع بحار. أو كتاب كتب. قميص قمصان. دراجة دراجات. حقل أو حقل جمع. أو جبل جبال جمع. الكلمات الجديدة الشركة والشركات جمع الشركات. مدير الشركة، مدير الشركات. رخيص دلت رخيص بمعنى تازة سر، والساعة اليابانية رخيص يا خايستا دي. القميص جمع قمصان. يا القميص جمع قمصان. ده درس نمبر 18. وبالله تعالى التوفيق.